سورۃ ضحی نه اخره پورې هغه 12 باب دی. ادي کې یو مضمون دی د رسالت مسله او د قیامت مسله، د قرآن د تصدیق. د سورۃ ضحی او نشرح دواړو کې د رسالت ذکر کوي، تصدیق د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کوي او د هغه شان. بسم الله الرحمن الرحیم والضحى گواه دی وخت د سبا واللیل او شپه اذا سجا کله چې پټ کی مخلوقات. دا په څه گواه دي؟ په دې خبره ما ودعک ربک وما قلا، نه دې پرېښې تا رب ستا او نه تا سره حسد کړی دی. بخاري کې راځي چې نبی علیہ السلام له یو زنانه مخې لراله، نو ته وی زه خبر شوی وم چې تا سره اوس هغه شیطان نه راځي. مخکې به راته نبی علیہ السلام ډېر غمجن شو، ځکه دا داسې زخم دی چې دې علاج نشته که نه، اسپتال ته خو نشي تللی چې زخمي شومه، د دې علاج نشته. الله دا صورت نازل کو، دا صورت یې نازل کو چې ما ودعک ربک. ولی سروازه وحی ساره شی او شپاړه سروازه وحی نه وراغلی دیو ته ځکه داسې ویلو ښه دې کې تسلی ورکړه چې ما پرېښې نه، ما تا سره حسد نه کړی. او یقینا آخرت ډېر بهتر دی ستا دپاره د دنیا نه، ځکه دنیا کې دا خبرې دي او په آخرت کې دا خبرې نشته. یا الاخرتو دا وحی چې وروستی ژوند دی کې ډېره فایده وه. وروستی کېدل د وحی ډېر بهتر دی ستا دپاره د اول لومبیوالي نه. اول الاخرتو ستا آخري عمر چې به وي که نه هغه ډېر بهتر وي د لومبي نه. او ځکه چې نبي علیه السلام به نن سوچ وکړو پرونی ورځې ته نو بیا استغفر الله دا پرون ما څنګه وخت تېر کړو، یا خدای معافي راته وکړو. هغه تېره شوې ورځ به ورته بده ښکارېده. نو هره ورځ ستا دپاره بهتر ده، هر ورځ عمل ستا بهتر دی. بخاري کې بیا راځي چې د نبي علیه السلام په هغې عمل به عمل کولی شي چې آخري عمر کې یې کړی دی. وللآخرة خیر لک ولسوف یعطیک ربک، زر دا چې در وکړي تا طرف ستا اوچت مقام فترضا ته به رضا شي. دا ورته یو څو احوال ښیي. الم یجدک یتیما فآوی، ولې نه وي موندې ته رب خپل یتیم د تا له ځای درکړ. د ابو طالب په کور کې ووجدک ضالا فهدی، امون دیو تعالی را غافله د شریعت نه تا ته هدایت وکړه. تا شریعت څه پیژند؟ مل کتاب وللایمان فهدا، قرآن نازل کړ. یو دا معنا ده. دویم مون دیوی تو ضالن حیران او پریشان چې الله دا ایمان او دا قرآن دا څه دي څنګه دي زما زړه کې راځي خو تعبیر ته نشم کولی. فهدا چې وحی شروع شو نو بس تا پریشانی ختمه شو که نه. درې معنا کې حضرت مجاهد وجدک ضالا، من دیو تعالی ډېر محبت کوونکی، محبت کوونکی د قرآن سره نه فهدا نازل یې کړه که نه. څلورم معنا کې وجدک ضالا، من دیوی تو رک دی. ګورې یو ځل رک شوی د عبدالمطلب نه په شیعه ابي طالب کې، هغې چې هغې سره بایکاټ شوی نو د غره یو دره وه، هغې کې یو کال تېر کړی و. نبي علیه السلام وړوکی نو رک شوی و، بیا یې ومونته فهدا، بیا ښکاره کړې که نه. ووجدک عائلا فاغنا، امون دیو تعالی را محتاج نو فاغنا، بی نیازه کړې د مال نه، اډو سړی د لموړ کو. فاغنا معنا ده دا نه چې په مال د خدیجې استعمالدار کړو نو بیا چې هغه مړه شوه نو بیا چلو. د اغنا مطلب دا چې بس ستا له زړه موړ کو، دنیا ته د حاجت نه و. هر چې یتیم دی فلا تقهر، غصه ورته مه کوه، تا باندې به خپله تېر شوي. اور چې سائل دی څوک تپوس کوي سوال کوي نو فلا تنهر، راټنه زوره نه مه کوه، جواب ورکوه.
که د دین سایلی اما بنعمت ربک فحدث، هر چې نعمت درف ستاره پتا باندې نو دې بیان کوم.